په یو ښکلي او آرام کلي کې چیرې چې مرغان خوږ اوازونه کوي دوه ملګري اوسېدل. اسلم او اکرم دوی د ماشومتوب نه یو ځل لوی شوي، خو تقدیر هغوی داسې لارې ته بوتل چیرته چې ملګرتیا او لالچ سره مخامخ کېدل. یو ورځ دواړه ملګري د ښکار لپاره ځنګل ته ولاړل. اسلم: اکرم وروره نن خو هیڅ ښکار نه ښکاري. ښایي نن به تش لاس بیرته ولاړ شو. اکرم: هیله مه بایله اسلم، راځه هغه غره ته لاړ شو. راوي کله چې هغوی غره ته ورسېدل هلته یو پخوانی او ویرونکی غار وموند چې کله غار ته ننوتل نو سترګې یې حیرانې پاتې شوې. اسلم په حیرانتیا: یا الله، دا وګوره اکرم، دومره ډیر سره زر. اکرم په خوشحالۍ او لالچ: موږ خو شتمن شو اسلم، خو د دې د وړلو لپاره به بورۍ په کار وي. راوي همدلته د دوی په ملګرتیا کې درس پیدا شو. اکرم: اسلم ته ژر کلي ته لاړ شه، له هغه ځایه خوراک او لوی بورۍ راوړه، زه دلته د دې خزانې ساتنه کوم. اسلم: سمه ده وروره، زه همدا اوس ځم او بیرته راځم. راوي په ژور اواز خو په لاره کې د اسلم په زړه کې لالچ پیدا شو. اسلم په زړه کې که زه په خوراک کې زهر واچوم نو اکرم به مړ شي او دا ټول سره زر به زما شي. راوي خو بل لور ته اکرم هم همداسې بدنیت درلود. اکرم ځان سره: کله چې اسلم راشي زه به دا دروند کاڼی د هغه پر سر وهم، ولې نیمه برخه ورکړم کله چې ټول زما کېدای شي. هغه شیبه راورسېده. اسلم بیرته راغی، خوراک یې له ځان سره راوړی و چې کله هغه ښکته شو اکرم له شانه پرې برید وکړ. اکرم په خندا: وبخه ملګری، خو سره زر د ملګرتیا نه زیات ارزښت لري. راوي خو کیسه دلته ختمه نه شوه. اکرم د لوږې له امله هماغه خوراک وخوړ چې اسلم راوړی و. څو شېبې وروسته د هغه په بدن کې درد پیل شو. اکرم: وروستي خبرې ده، خوراک زه. اسلم: ما ته هم دوکه راکړه. رام او ژور اواز: لالچ انسان لوند کوي او هغه کنده چې ته د بل لپاره کینې هماغه ستا په نصیب شي.